د مینې، مهربانۍ او قربانۍ لوی اختر په رانږدې کېدو دی. تاسو پوهیږئ چې په دې اختر کې موږ ابراهیمي سنت را تازه کوو او قرباني ترسره کوو. خو له دې قربانیانو څخه زموږ او ستاسو بېوزله او اړمن هیوادوال بې برخې وي. خو موږ او تاسو لپاره ښه دا ده، بهتره دا ده چې د دوی لاسنیوی وکړو. قدرمنو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې په دغه سفر کې، په دې کاروان کې له قمر بنسټ سره ملګري شئ. قمر بنسټ هر کال او د نورو کلونو په څیر سږ کال یو ځل بیا د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د قربانۍ پروګرام پلان کړی دی. تاسو ته به په کمنټ کې د قربانیانو قیمتونه ښکاري. د خپل وس مطابق د خپلو اړمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ او د خپلو اړمنو هیوادوالو لپاره قرباني وکړئ. دا قرباني ته نه ده آماده، خو له دې نه به غټ پسونه او هغه پسونه چې د شرعي حکم له مخې د قرباني لپاره آماده وي، هغه به موږ پیرو او د هغې غوښه به په اړمنو او بېوزلو هیوادوالو ویشو.